کسان نبی علیہ السلام دې حدیث کې ذکر کړي، نور حدیث کې نور مشته چې د قیامت په ورځ به ورته د عرش سورې ملاویږي. نور خلک په ګرمۍ په تکلیف کې دي او د الله سبحانه وتعالی د عرش د سوري د لاندې ولاړ دی. الله دې موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي. د دې مثال دسی لکه بار سخته ګرمي ده، خلکو نه خولې روانې دي، پوکي وای خلک، او ته دننه د ایر کنډیشن په کمره کې ناست دي، AC دې لګولی او ښه یخ پخ ناست. یو علاقه ده، صرف د یو دیوال فرق دی، دیوال نه خوا د خلکو ګرمي ده او دیوال نه دی خوا ته ښه یخ ناست دی، ښه بېغمه ناست دی. دغه شان د قیامت په ورځ به څه مخصوص کسان، مخصوص بندگان الله سبحانه وتعالی به هغوی ته د قیامت ګرمي نه ورښیي، الله به یې ترې بچ کړي. ځکه دنیا کې د الله د دین د عبادت د بندګۍ دپاره ځان کړولی، خپل خواهشات یې شاته غورځولي. نو په هغې کې نبي علیه السلام یو هغه قسم ذکر کړی دی، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هغه کس په د قیامت په ورځ د عرش د سوري د لاندې ولاړي چې یو زنانه ورله دعوت د ګناه ورکړو، او څنګه زنانه ده؟ داسې خړینګنه زنانه نه ده، ذات منصب و جمال، منصب والا، اختیارات والا ده، څوک یې مخې لم نشي راتلی، نه څوک تپوس کولی شي، او جمال او ډول او ښایست هم دی، او هغه ورته د ګناه دعوت ورکړي چې دې وخت کې انسان ته هېڅ رکاوټ نه وي، چې دعوت یې په خپله درکړه، او ښایسته هم ده او اختیارمند هم ده، او دی ورته په جواب کې وایي اني اخاف الله، زه د الله نه یریږم، د الله د یرې نه د هغې د ګناه دا دعوت ټکراو کړي. ده ته به الله سبحانه وتعالی د عرش سوری ورکوي. ځکه دلته د خپلو خواهشاتو چې کوم هغه ګرمایش و، هغه ګرمایش د په ځان حاوي نه کړلو، الله په ده باندې د قیامت ګرمایش نه حاوي کوي، د قیامت ګرمي پې نه حاوي کوي. الله سبحانه وتعالی د هر عمل بدله ورکوي. من یعمل سوءا یجز به، که بد عملو بد عمل، بده بدله ده. سورة آل عمران کې مغایت تاسو لستی دی، وما عملت من خیر محضره، که د خیر عملو ابم حاضر شي، که د بدی عمل دی ابم حاضر شي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. د خیر عمل د ذرې په مقدار دا به انسان ویني، اجر او بدله به ورته ملاویږي، او که د ګناه او د شر عمل دی دا به ویني، بدله به ملاویږي. د هر عمل بدله شته. الله رب العالمین دی چا یو عمل نه ضایع کوي.